علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو به خاص د هغې خلکو دپاره وي، بالخصوص به د محصلینو دپاره وي چې هغوی غواړي په خپل مسلک کې مخکې لاړ شي، خو د انګلیسي ژبې د نه زده کړې له وجې هغوی نشي کولی چې د یوټیوب څخه استفاده وکړي. ولې په یوټیوب کې اکثره ویډیوز دا انګلیسي وي چې پښتو ته دومره کار نه دی شوی. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو سره هغه طریقه کار زه شریکم د کوم په واسطه چې تاسو کولی شوئ انګلیسي یا نورې هغه ژبې چې په هغوی باندې ویډیوز شوي وي ستاسو مسلک مطابق او تاسو غواړئ چې دا خپلې مورنۍ ژبې ته ترجمه کوئ. نو اول به تاسو کروم له لارې خپل یوټیوب را خلاص کړئ او که نو یوټیوب دلته ما ته الریډي خلاص دی. تاسو به که تاسو سره موبایل وي تاسو غواړئ چې دغه طریقه کار په موبایل کې ترسره کړئ، نو ټولو نه مخکې به تاسو دلته چې کوم دا 3 ډاټس دی دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او لاندې به تاسو دې ځای کې ډیسکټاپ سایټ ما تیار انتخاب کړی دی، دا به تاسو انتخاب کړئ. د هغوی نه بعد سرچ کې به تاسو چې هر یو ژبه اني ویډیوز تاسو غواړئ هماغه ویډیو به انتخاب کړئ. دلته ما سره تیار یو ویډیوز دی، دا زه انتخاب شوی دی. فرض کړئ همدغې باندې زه کلیک اخلم. د کلیک نه وروسته کله چې ویډیوز چالان کړي دلته سی په نامه English like a native English speaker. You want to کلیک کوي چې تر څو لاندې ورته سره علامه راشي. ختمه شو، ګوره بیا زه کلیک کوم تر څو لاندې ورته سره علامه راشي. سره علامه چې راغله دې خواته بیا د سیټینګ باندې زه کلیک اخلم او کله چې مې په سیټینګ کلیک کړه نو دلته سب ټایټلز دا دوم لاندې نه دوم دا سب ټایټلز نه بعد دلته اټو ترانسلیټ دا به انتخاب کوئ او د اټو ترانسلیټ نه وروسته به تاسو دلته خپله ژبه انتخاب کوئ. کومه ژبه به انتخاب کوئ هغه ژبه به انتخاب کوئ د کوم په واسطه چې تاسو غواړئ دغه ویډیوز را وژباړئ. نو زه به دلته کومه ژبه را انتخابوم، هندیانز ډېرې ژبې دي پکې. نو زه غواړم دلته پښتو دغه کومه، نو دا پولیش، اردو. نو زه اوس فعل په دې اردو باندې کلیک اخلم چې ستاسو وخت ضایع نه شي. تاسو پکې بیا کولی شئ چې دغه هم را پیدا کړئ، پښتو هم را پیدا کړئ، شته دی. اوس ګوره دا زه کلیک کوم ویډیو لګوم نو like a native English speaker when you speak English. You want to speak English fluently and you've done all that you possibly could have done. You've read books, you've attended classes, but you still have not achieved your goal yet. Well, don't worry.